مونږ پنجاب ته تلو، پنجاب کې راته یو کس خبره کوله، وی د لاهور دا مقبره چې کومه ده، وی په دې مقبره کې یو کس چې دی وی دا پکې دفن دی او د هغه عمر چې ونو تقریبا وی 100 سالو، وی 1981 کې هغه وفات شوی دی او وی هغه په پولیس کې سچو، وی هغه ډیر زیات ایماندار او چرته هغه په پوره ژوندۍ کې د چانه رشوت نه دی اغسته، وی د بارانه چې کم دینو چونکې داسې صحیح کسی نو هغه بلم غلط کار ته نه پریدي، نو افسرانو چې بم داسې چاته غلط کار او دا کونو د بوله مخه نیوله وته به وی چې ګوره دا غلط کار دی، دا رشوت دی، دا ګناه ده، حرام دی، هغه افسران شو هغه تنم تنگ شنو په هغه باندې د بارانه چاته وې نو د دروغو کیسې په جوړ کو چې یاره د چانه رشوت اغشته دی، پیسې اغستی، دا چلے کړي دا چلے کړي، چې کله وپسې وی پولیس راغله هغه کس مونږ ته دا خبره کړو هغه د پنجابو، اوس الله پوښو هغه پوښا دا خبره چې مونږ ته مانه پکې لګ اوپر نیچه دا پکې رانه کیدی شي، خو لکه خبره دغه شان ماته هغه کړه و چې کې دا مقبره کې پنجاب لاهور مقبره کې وی هغه دفن دی، وی ما قبر لیدل دی او 1981 کې پورا 100 کال وی دا عمر دا غي سچو، وی چې کله هغه پسې پولیس راغله او افسران مو سره د گرفتارۍ د پاره، نو وی هغه په خپل ډپارټمنټ کې خلک پیژني چې دا پکې کرپټ دی، د رشوت اخلي، دا داسې دی، دا داسې خو پکې پیژني، وی چې کله هغه گرفتارۍ پسې راغلل نو دی ورته وی چې سرجی تاسو تم پته ده او زما د خطه کسان چې دي تم پته چې ما رشوت نه دی غشته او زه رشوت نه اخلم، نو هغه وی چې ثابتې به څنګه، هغه کې یو افسر داسې و چې هغه صحیح هغه چې ثابتې به څنګه، وی سرجی دا ثابتول دونه ګران نه دی، وی څنګه ګران نه دی، وی دا ګوره ما په دې کور کې دا زناور ولاړ دي کنه، وی یاو وی دې کې تاسو ته پته را چې کم سړی کرپټ او کم رشوت اخلي تاسو ته معلوم دی کنه، وی یاو وی ته دې کې دا یو کس نه پیسې واخله او لاړ شوي لګا چې زما د زناورو لپاره حرام او د رشوت په پیسو باندې غیا وروړي، چې هغه پغی په خپل پیژانده هغه کس یو کس نه پکې پیسې واغشتې ورشاله کړي زناورو لګیا وروړه، اوس زناور ته چې ته غیا واچې نو غیا تاغه ټینګيږي نه ټینګيږي، اچ لاړو په خپل پیسو باندې غیا وروړه وای چول وتا، نو هغه زناور چې دین یغي ولا خلم نو هغه غیا له خوړم نه، وی چې دا ما په حلال ودت کړي د دین خوري، هغه کې چې وی کم کرپټ او دغه د خلاف وی هغه وی چې دا خو کې دي شي دا زناور ته په کوترا عادت کړي، تا په بوتاوا عادت کړي، کې دي شي دیش نه خوري نه، وی چې ښا دا غیا د کم ځای نه راوړو چې پلان کې ځای نه وی راشه د خپل جیب نه پیسې راواغشته او اکا کس له ورکړ چې ورشوم داسې غیا راوړه او هغه غیا د زناورو د مخ نه لری کړه، وی چې کله د په پیسو باندې غیا راوړه هغه ته مخ ته واچوله، وی هغه په غیا باندې شروع شو غیا خوراکه شروع کو، وی چې یو شان غیا د خود حلال پیسو ما په خپل بچو په خپل زناور په هر سیز باندې ما حلال خوړل دا، وی هغه افسران ډیر زیات ملامت شو او کس په خبره دا کوله چې په دې مقبره کې هغه دفن دی، وی او 1981 تاریخ به یادو وسره کال به یادو چې په دې مقبره کې دفن دی، نو دومره په حلال او په حرام کې زمون خلق چی دا وی یره دې اثر نیولی نی او چې چاته پته لګي